سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. خیبر پختونخوا کې د پاکستان پر پوځ په دوو بریدونو کې تر 900 زیاته اسارتي ټاپیان شوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي چې دښمنانو ته به سخت او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. او وروستی خبر دا چې پاکستان یو ځل بیا پر اسلامي امارت تورونه لګولي دي، خو اسلامي امارت دا هر څه بې بنسټه بللي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان پر پوځ په دوو بریدونو کې تر 900 زیاته اسارتي ټاپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان او لکی مروت کې په دوو جلا پیښو کې د یو افسر په ګډون د پاکستان 900 اسارتي ټاپیان شوي دي. سرچینې وایي چې لکی مروت کې پوځیانو د یورانیم فابریکې ته روان وو چې برید پرې شوی دی. د دغې پیښې ټاپیان میاولي روغتون ته لیږدول شوي دي. د سویلي وزیرستان په سرویکي سیمه کې هم پر پاکستاني ځواکونو نن برید شوی چې پکې 14 امنیتي ځواکونه ټاپیان شوي دي. راپورونه زیاتوي چې په ټاپیانو کې د څلورو پوځیانو حالت نازک ښودل شوی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم چارواکو د پیښې وروستي جزئیات اشاره کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دواړو سیمو کې چڼیز عملیات پیل کړي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې د ایران مذهبي مشر وایي دښمنانو ته به سخت او غاښ ماتونکی ځواب ورکړل شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي د اسرائیلو د تیرې اونۍ هوایي بریدونو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. خامنه‌ای په تهران کې د امریکا په سفارت کې د یرغمل نیونې 45مې کلیزې په مناسبت په یوه وینا کې د ایران په وړاندې د امریکا په سیاستونو په تفصیل نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې دښمنان صهیونیستي رژیم او یا امریکا دواړه به د ایران د ملت او مقاومت د جبهې پر وړاندې د هر ډول اقدام په هکله خامخا غاښ ماتونکی ځواب ترلاسه کړي. د ایران مذهبي مشر ټینګار وکړ چې ټول اړین ګامونه پوځي وسلو او یا سیاسي چارو کې د عملي کېدو په حال کې دي. نوموړي اسرائیلو ته د ایران د احتمالي ځواب په اړه وویل خبره یوازې د غچ نه ده، دا یو منطقي اقدام دی له دین سره د ټکر بحث، اخلاق و شریعت او نړیوالو قوانینو سره سم بحث دی. ښاغلي خامنه‌ای په تهران کې د خبرو پر مهال دا هم وویل په دغه ځواب کې به د مقاومت او نورو لوري هم ګډون وکړي چې اشاره د یمن حوثیانو د لبنان حزب الله او د فلسطین حماس غورځنګ ته وه. ښایي دا د ښکارندویي وي چې تهران غواړي پر اسرائیلو برید خپلو نیابتي ډلو ته پرېږدي او په دې ډول مخامخ پر ایران د اسرائیلو د بریدونو احتمال کم کړي. تیره اونۍ اسرائیلو پر ایران د یوې میاشتې وړاندې بلاستیک توغندیو برید په غچ کې هوایي بریدونه وکړل چې د ایراني چارواکو په وینا 4 سرتیر یې پکې ووژل شول. بلخو امریکا اعلان کړی چې په منځني ختیځ کې د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره به هلته B-52 بم غورځونکې الوتکې، جنګي الوتکې، تیل وړونکې الوتکې او سمندري اوبتلونه ولیږي. د TTP او وسلوالو ډلو اړوند مسله کې د ادعاو او تورونو پر دوام پاکستان بیا ځلې په دې تړاو اندېښنه ښودلې. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت وایان د یوه خبري کنفرانس کې د TTP په ګډون د هغو وسلوالو ډلو پر وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کېدل د اسلامي امارت مسؤلیت ګڼلی چې په وینا یې د پاکستان امنیت ګواښي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د ممتاز زهرا بلوچ ویلي په افغانستان کې د TTP د حضور او د پټن ځایونو د شتون په تړاو یې د افغانستان اسلامي امارت ته کره شواهد هم وړاندې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د ممتاز زهرا بلوچ په دې اړه زیاتوي چې موږ باور لرو چې افغان چارواکي د TTP په ګډون د وسلوالو ډلو پر وړاندې د اقدام کولو مسؤلیت لري چې په افغانستان کې دیره دي او هلته ځایونه لري. موږ افغان لوري ته په دې تړاو کره شواهد وړاندې کړي
پاکستان باور لري چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې د اقداماتو په تړاو خپرو شویو فرمانونو کې باید هغه کسان هم شامل شي چې په افغانستان کې کډوال دي او دا ډیره اړینه ده چې افغان چارواکي باید د وسلوالو ډلو پر وړاندې ګامونه پورته کړي. ممتاز زهرا بلوچ د وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدامات نه یوازې د پاکستان بلکې د ماسکو فارمیټ د هیوادونو غوښتنه غاڼي چې پکې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارېدنې غوښتنه مطرح شوې ده. نوموړي د پاکستان د سیمایي مطالعاتو په مرکز کې د دې هیواد لپاره د افغانستان شرزادافیر سردار احمد شاکب د هغو څرګندونو په خبرګون کې چې څو ورځې وړاندې پکې له پاکستان غوښتل شوي و چې له ټي ټي پي سره د جګړې پر ځای د راټوکېدلې ستونزې د حل په موخه له تحریک طالبان ډلې سره خبرې اترې او ډایلوګ ترسره شي. ممتاز زهرا بلوچ په دې اړه وویل چې له هر څه مخکې موږ له ټي ټي پي سره د خبرو اترو هر ډول وړاندیز او سلا مشورې راډاو موږ دغسې څه لا دې وړاندې په ځلونو ترسره کړي دي. پاکستان له هغو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري چې د ملکیانو او حکومتي چارواکو په وژنه کې لاس لري. زموږ په اند ورته وړاندیزونه د ټي ټي پي له لورې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غوښتنو سره په ټکر کې دي. د افغانستان اسلامي امارت که هم د بلوچ تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو لا د وړاندې په کراتو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د خپلې پالیسۍ له مخې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره په خپله د افغانستان او د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستانی لوري دغه ادعاو خلاف سرپرست حکومت لا د وړاندې د ګڼو هغو رانکارو او داعش غړو د نیولو راپورونه ورکړي چې په پاکستان کې تر روزنې وروسته د ترهګریزو کړنو د ترسروي په موخه افغانستان خاورې ته راوستي وو. دا سیاسي چارو شنونکی عزیز په دې اړه وایي چې دا چې پاکستانی چارواکي په کاراتو دغه ادعاوې کوي چې ټي ټي پي او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې دي او په ځانګړي ډول ټي ټي پي باندې ډېر ټینګار هم کوي. لا بلې خوا د اسلامي امارت چارواکي هم دا په بشپړه توګه ردوي او وایي دلته ټي ټي پي نشته. اولادو یا پاکستانی چارواکو حتی سین او شواهد هم غواړي خو پاکستانی چارواکي یې نشي اړیا کولی. د پوځي چارو شنونکي بیا د پاکستانی لوري ورته ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي دغه هیواد د تاریخ په اوږدو کې د ښه ګاونډیتوب اصل نه دی مراعات کړی او د خپل ستراتیژیک عمق له مخې د افغانستان د ناامنه کابلو او په بحران کې د ساتلو له لارې خپلې ګټې تعقیبوي. دوی وايي پاکستان د دغه کار لپاره نیابتي ډلې ګمارلې او د همدې لاسوهنې لپاره یې دلته د نظامونو پایښت او باکاله چیلنج سره مخ کړی دی. لا د وړاندې هم د پاکستاني ګڼو پوځي او ملکي چارواکو د ورته ادعاو او تورونو په مطرح کولو سره غوښتي ځان نړۍ ته د ترهګرۍ قرباني وښیي او لا د لارې د تل په څېر سیاسي او اقتصادي امتیازونه ترلاسه کړي.